موسی علیه السلام او د حضرت خضر علیه السلام یو بل ته نصیحت چې د الله تعالی سره د دوستۍ راز پکې پروت دی. کله چې موسی علیه السلام د حضرت خضر علیه السلام نه بیلیده نو موسی علیه السلام ډیر زیات خفا او له سترګو یې اوښکې روانې شوې. ویې فرمیل له یو بل نه خو بیلیږو په تلو تلو کې د یو څو خبرو نصیحت راته وکړه. حضرت خضر علیه السلام ډیر په مینه عرض وکړ. ویې فرمیل زه به بعضې خبرې تاسې ته وړاندې کړم چې ما په خپل ژوند کې په ډېرې پاملرنې سره زده کړي او په هغو باندې مې عمل کړی او زه باوري یم چې هر هغه څوک په دې باندې عمل وکړي هغه به د الله تعالی خاص دوست وي. اوله خبره ده چې علم دې له دې دپاره زده کړی شي چې په هغې باندې عمل وکړی شي او نه له دې دپاره چې خلکو ته به یې ښایم او خپله به پرې عمل نه کوم. نورو ته همیش نفع رسوه تاوان هیڅ وخت مه رسوه او د خپلو لیدونکو سره همیش په عاجزۍ سره ووینه. هیڅ وخت په تکبر مه وینه. کله هم د چا په وړاندې چاپلوسي مه کوه او هیڅ وخت چاته بدون د ضرورت نه مه ورځه او پرته له کوم علت څخه مه خنده او که کوم کس د غلطۍ یا ګناه کولو پس له تا بخښنه وغواړي نو هغه هیڅ وخت د هغې غلطۍ په ور یادولو سره مه شرموه. او که د الله تعالی نافرماني در څخه وشي نو ټول عمر د الله تعالی نه بخښنه وغواړه او د نن کار سبا ته مه پرېږده او همیش د آخرت په فکر کې واوسه او هغه کوم کس چې ستا پروا نه کوي د هغه په مخ کې خامخا عاجزي مه کوه او د الله تعالی د عذاب د راتلو په وخت کې د الله تعالی نه ناامیده کېږه مه او په چا باندې احسان کولو کې هیڅ کمی مه پرېږده. وی فرمایل ای د الله تعالی رسوله ما خو تاسې ته دا خبرې وړاندې کړې اوس تاسې هم ما ته د بعضې خبرو نصیحت وکړئ. موسی علیه السلام وفرمیل زه به تاسې ته دوه خبرې وکړم. یوه دا چې کله هم له چا خفه کېږي نو یوازې د الله تعالی دپاره ترې خفه شه، د خپل ځان دپاره هیڅ وخت مه خفه کېږه. او بله دا چې دنیا ته هیڅ وخت په زړه کې ځای مه ورکوه ځکه په کوم زړه کې چې د دنیا مینه وي هغه ته د الله مینه هیڅ کله نه راځي او د دنیا مینه انسان د کفر په لور بیایي. السلام